مسلمانانو ورونو خویندو او چې څومره مسلمانان ورونه خویندې زما پرې پښتو پوهېږئ، السلام علیکم. داسې دی چې پر اروپا کې او په دې امریکا کې او په دې اسیا کې نن سبا دغه کرونا وایرس راوتلی دی. نو زه یوه خبره درته وکړم، نعوذ بالله استغفر الله، د ماشوموالي نه رالوی شو که نه، او دا مو زده کړل چې مونځونه 5 وخته مونځ فرض دی، او د مور او پلار خدمت کول دا هم لوی عبادت ده. یقین مو په خدای وشه دی الله تعالی نه زمونږ یره دومره نشته لکه څنګه چې دا نن یو مرض او یو وایرس راوتلی وای، کرونا وایرس، انسان وای ډایرکټ مړ کوي. زما تاسو نه یو سوال دغه دی چې مړ کېږئ به نه ولې؟ مړ کېږئ به نه تاسې؟ او که نه صرف دغه یو مرض ده چې همدا تاسې مړ کوي؟ عقیدې کې نازکو خلکو عقیدې کې کلکو اوسئ. داسې د دنیا مرضونه دي. دا کینسر بیماری باندې څومره مسلمانان مړه شول بې حسابه. چا یې دومره غټې غټې خبرې کړې دي. د ایډز بیماري، دغه شانته شوګر بیماري، د زړه اټیک څومره زیات دی. چا دومره یاره کړې ده؟ دا اوس یوه نوې بیماري راووتله، دې در کې سمه راسې ډار واچولو. دا ولې؟ آخر وجه څه دی؟ څه خبره ده؟ دا خو هم کېدلی شي چې دا یو فیک خبر وي. ما ته نن سهار هم دا نن سهار ما چا سره خبرې وکړې نو سر یې راخلاص کړو. ای خدای دې غرق نه که، وایي دا بکواس دی، صرف او صرف بکواس دی. اصلا کې دا بیماریانې نشته. خبره دا دی چې ما ته یادېږي په پېښور کې نه ده یوه شپه په پېښور کې وم، وایي د افغانستان نه زلزله را روانه ده. ډېرو زیاتو پښتنو ته پته لګېدلی، ټول خلک کورونو نه راوتلي وو. سکندر هم پکې راوتلی و د یارې نه. ټول خلک کورونو نه راوتلي وو، څوک په بیابان، څوک په دشته، څوک په کوڅو کې ولاړ وو چې ودرېږئ زلزله را روانه ده. نو هغه د غلو چل و، غلو ټول کورونه لوټ کړي وو، ورسېدلی. نو اوس دغه بیماري ده، دې کې صرف او صرف بزنس ته چل دی. دا صرف د دنیا کاروبار ته چل دی، نوره واللهي که هېڅ هم وي. صرف د چین کاروبار ته چل دی چې د چاینا کاروبار ودرېږي، چاینا بزنس ودرېږي. او دې کې د چا لاس دی؟ د غټو خلکو را دي. دې کې د سیاست لاس دی. دې شیزونو باندې عملونه مه کوئ. په دې عقیدې کې کلک اوسېږئ د الله بندګانو چې الله یو دی او شریک نه لري. ورسېدلی. او په دې کې کلک اوسېږئ چې مونږ الحمدلله پاک خلک یو، مسلمانان یو. رب ته سجده په ټینګه لګوئ او نظافت نه، وجود نه ډېر پاک اوسېږئ. او که وجود نه خیرن اوسېږئ که نه، بوین اوسېږئ، مونځونه نه کوئ که نه. ملاریا بیماري نه ده، هغه هم چې درته ولګي هغه به مو مړه کړي. مور او پلار به مو چغې وایي چې کرونا بیماري پرې راغلې ده. نو دغه هسپتالونو کې چې کوم بیماران ګورئ، دا کوم بیماران چې تاسو ګورئ، دا کرونا والا بیماران تاسو رښتیا سره لیدلی دي؟ تر اوسه پورې دا دومره غټ نوم د کرونا وایرس راغلو، دا دومره غټ نوم راغلو، زه هم حیران پاتې کړی یم چې دا څومره سخته بیماري ده. دا نن سهار ما ته پته ولګېدله چې دا صرف یو پلان دی، یو چل دی. دا د دنیا کاروبار خرابول غواړي، نور هیڅ هم نه. دې نه ځانونه آګاه کړئ، دا شیزونه نشته. او بل دا دنیا کې دا قسم ته بیماریانې اوس شته دی. په دنیا کې د ټکنالوژي د حال لحاظ نه د ایټم بم چې کوم بارود جوړېږي، د اصلې چې کوم بارود جوړېږي، دا ډېر زیات شول نن سبا. د دغه وجه نه نن سبا داسې بیماریانې شروع شوې په دې هوا کې چې مونږ هوا اخلو، نو هغه داسې په بیمارۍ باندې مونږ شکار شو چې هغه بیمارۍ علاج نه وي. نو اوس یې ورته نوم ورکړو وایي کرونا بیماري راوتلې. اوس به نورو زیاتې بیماریانو باندې انسان، ملاریا به زیاتېږي، تبه به 150 ته خېږي، وایي کرونا بیماري ووالو. بس اوس خو لنډ نوم راتاو شو، شاټه خبره جوړه شوله چې بس کرونا شوه. هله وایي زارو پچکاري ورکوئ، هله وایي علاج یې نشته. ډاکټرانو ته هم اوس ښه چل جوړ شو. خدای بندګانو په سر به مو درد وي، ډاکټر به وایي چې کرونا بیماري ده، علاج د صرف ما سره ده. د دنیا پیسې به درنه هلي او تاسو ته پته نه وي زما ته ملاریا بیماري ده او که سردردي راته لګېدلې. و خدای ته وګورئ، په سور شئ په سور. او دغه شیزونو باندې عقیدې مه ساتئ. ورسېدلی. خصوصا افغانستان، پاکستان کې خلک ډار شوي دي. خدای ته وګورئ، خپل عقیدو کې، خپل دیني عقیدې کې کلک اوسېږئ. دا صرف بکواس ده، صرف او صرف بکواس ده. دا دومره غټه بیماري ده، دومره غټ نوم یې وکړلو چې راورسېدله. دا اوس ما ته پته ولګېدله چې دا ټول بکواس ده، ټول بکواس ده. صرف د سیاست یو گیم ده. نو اوس دا راته ووایه چې کم یو بیمار یې نیولی، هغه بیمار تاسو مونږ ته وښایئ.
نن سبا چې ورګم انسان و چې اله ډایرکټ وخی چې څومره و پړسېده دا شی ودرېږه چې وجود یې وګورو هر بیمار خی هر انسان خی هر کات د کورونا بیمار شکل ولې نه خی دا ولې نه خی د دې ویډیو یې تاسو لیدلې مونږ خو صرف هسې لیدلې چې جالې ور واچوي او پیراوي نیسي دا صرف دکاوا دی یو ایکټینګ دی ایکټینګ پوه شوی ځانونه وباسئ دې شیز نه د یارې نه ځانونه وباسئ نوره ډېرې زیاتې بیماریانې دي چې هغه اوس ډېرې زیاتې شولې د دې بارودو د لاسه بارود جوړېږي په دنیا کې ډېر زیات بارود جوړېږي ایټم بم جوړېږي نو دغه د وجې نه ټکنالوژي د سیستم نه ماشینري سیستم نه څومره ډېر ماشینونه شول ماشینري شوه ټکنالوژي آخر حدود دی د ټکنالوژي آخري هغه دی څه ورته وایي څه ورته وایي آخري هغې دی چې ټکنالوژي دومره زیاتې شولې یقین مو وشه دې سره چې کوم دی وایرس زیاتېږي وایرس د دنیا او دغه هوا چې کومه دی که نه وایرس نه اوس ټکر نو لږ صفا اوسېږئ وجود کې کلین اوسېږئ کور صفا ساتئ خپلې کمرې صفا ساتئ خپل ګاډي صفا ساتئ خپل موټر سایکل صفا ساتئ والله که تاسو هیڅ بیماریانو باندې ولګېږئ عقیدو کې کلک اوسېږئ نور هیڅ هم نه دا صرف بکواس دی نور هیڅ هم نه دی صرف او صرف بکواس دی مهرباني خوشحاله اوسېږئ